ښکاره خبر ده چې دا د ډیپلوماسۍ په هیڅ کې نه دی راغلی او نه کوم نورم دی او نه کوم سټانډرډ دی. پاکستان چې کوم موقف نیولای دی دا په حساب اماغه دغه دی چې وی لیونی دغه سپیچ چلی وی انسان نو هغه بیا خبریم ګډي وډي کې او لارم دی نو وسلار ورکه ده. همدغه دی موقف چې دی په ترکیه کې په ناسته کې ناکام شول، په انقره کې ناکام شول او په سعودي کې ناکام شول او د ترکیه چې کوم خپل هیئت اسلام آباد ته لیږه چې رئیس د استخبارات د نظامی د ترکیه پاغي کې باید تلای وي او د پاکستان اردو سره پیږي یو عامل چې نتل امداو ځکه چې هغه مخکې د راتګ نه چې زنګ و حاسم منیر سره خبرو کړه تی ویلي چې دغه غوښتنه تاسو بالکل ناجایز ده چې تاسو چې هم د ټي ټي پی ټول کې افغانستان ته دی ویسي او هم که بیا هم په پاکستان کې برید کیږي مسؤل به افغانستاني. دا څنګه کېدی شي مملکت کې چې ځان ته قدرت اتومي وي الته که برید کیږي مسؤل به بل مملکت. نو وسم تاسو ګوري چې پرون دا برید چې الته شوی دی او یو برید خو نه دی، د بریدونو شمار ډیر زیات دی چې په تنه په دغه کې زهري کې چې وشول، په پنجګور کې وشول، همداسې په سکر ایکسپریس په کراچۍ کې وشول، همداسې په خیبر پختونخوا کې، وزیرستان شمالي کې، وزیرستان جنوبي کې، په ګومل کې، په اټک کې، په د ټولو ساحو کې د عملیاتونو کېږي د مسؤل به امارت اسلامي او افغانستان به. نو خدا ښکاره خبر ده چې دوی بالکل په حساب واکسین ته ضرورت لري. دا غلیونی سپیچ چې لیدي ورخطا دي سرګنګسک شوی دي او دغه اعمال چې دوی کوي دا غیر انساني عمل دی او نړۍ کې دا ورسره هیڅوک نه تاییدي. صرف هغه ممالک په دې سترګې پټي چې هغه غواړي اوس په دې مقطعي زماني کې د پاکستان نه ګټه اوچته کې نو هغه ورته سترګې په پټي وي هر شي چې وایي کوي وکه خو زمون کار کاوه. نو دغه لپاره دوی لګیا دي دا کار کوي کنه دا خو د نه ډیپلوماټیک نورم دی نه کوم دغه د سټانډرډ دی چې ته واقع دي ستا په مملکت کې وشي او ته به د بل مملکت ډیپلوماټ راغواړي سمن کوي به او هغه ته به په حساب الټیمیټم ورکوي چې دا خو که تا زما دا راوغوښتو سبا زه مې ستا سفیر هلته نفر دې راغواړم شزدفیر دې راغواړم او ورته الټیمیټم لاس کې ورکولی شم. دا خو دغه ډیپلوماسي هم دا ده چې کوم عمل کوي عکس العمل به عین شی ګوري. نو دی که دا عمل کوي بیرته عکس العمل به هم همدا ګوري.